د خوړ غاړه ماښامې دی سره ګلونه پسرلی دی ملا ورستا نصیب شه ما له خپل مرموس کله پوهیږي رقیب بار کې کوږ لرګی دی او مين زرما باندې قایل که مې خپل دی بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو سلامونه نیکې هیلې احترامات ومنئ ستاسو ورور یونس زیم په ادبي ځای کې زه بیا څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دې کې موږ د ښخو شاعرانو پسې ګرځو د هغوی نه ویډیو ریکارډ کوو تاسو ته په پښتنه مینه نن په دې سلسله کې موږ په دویم ځل د شهاب صاحب او د خپل ملګري ټول راټول شوي غالب شاه صاحب دی شهاب صاحب دی احساس صاحب دی حبیب صاحب دی ترزیب صاحب منظور ټول ملګري صاحب احساس صاحب له خوا زوی ورکړی دی خوشحالۍ کې پروګرام مو چړ په دې ګټه کې راښکلی دی او ناست نن به موږ د شهاب صاحب نه خواږه شعرونه ریکارډ کړو ډېرو مرغګرو دا فرمایشونه کړي چې یاره ډېر وخت شو تاسو ویډیوګانې د شهاب صاحب نه لیکلې نورو ملګرو نه مونږ لیکلې نو د هغوی په ویناګانو باندې یو ځل بیا موږ د شهاب صاحب نه ویډیو کړو او هیله لرو چې خوښه به وشي نو په پروګرام ادبي زغل کې شهاب صاحب ته په خیرالي او مننه وایو ډېره مننه زما نړیوال ورونو که د لرې یې که د بر یې که په وطن یې که په پردیس کې یې ټولو ته د زړه د کومې نه دعاګانې او سلامونه پېښ کوم الله مې ښاد او آباد لره سره زمونږ کوم ځای چې یې نن مونږ د سردار احساس صاحب د ماشوم په خوشحالۍ کې راغلي وو زمونږ د کلي مضافات دي هغې ته راغلي وو مونږ وایو چې د ژوند د دې څو لمحاتو نه خوندونه واخلو او د خپلو مینهوال ورونو ته مخاطب شو دا یو غزل دی دا ستاسو په خدمت کې ډالۍ کومه د غزل مطلب ده په خیال کې مې یو څو د راز خبرې دي او ته په خیال کې مې یو څو د راز خبرې دي او ته زمین شاه صاحب چینه ده او چینار دی او ګورګوري دي او ته په خیال کې مې یو څو د راز خبرې دي او ته چینه ده او چینار دی او ګورګوري دي او ته او احساس صاحب بل شعر دی د تورو غرونو څوکې دي په سپینو واورو پټې اچر دي پیوچان دي او نختري دي او ته د تورو غرونو څوکې دي په سپینو واورو پټې اچر دي پیوچان دي او نختري دي او ته بل شعر دی حبیب صاحب رڼې سپینې اوبه د هرې ګټې را بهیږي رڼې سپینې اوبه د هرې ګټې را بهیږي یو ساز دی یو اواز دی او سندرې دي او ته ډېره مننه رڼې سپینې اوبه د هرې ګټې را بهیږي یو ساز دی یو اواز دی او سندرې دي او ته او غالب شاه صاحب بل شعر دی خاموشه خاموشي ده خاموشه خاموشي ده کائنات ګوته په خوله دي او هر خوا د تورې شپې خورې وزرې دي او ته ډېره مننه خاموشه خاموشي ده کائنات ګوته په خوله دي هر خوا د تورې شپې خورې وزرې دي او ته او بل شعر دی چې د حسن سره عقل څنګ په څنګ په غرونو سر دی د حسن سره عقل څنګ په غرونو سر دی تیاره ده او طوفان دی او کمرې دي او ته ډېره مننه روزمین شاه صاحب د حسن سره عقل څنګ په غرونو سر دی تیاره ده او طوفان دی او کمرې دي او ته او بل شعر دی وی په خوشي بیابان کې عجیبه شان له سکون دی په خوشي بیابان کې عجیبه شان له سکون دی او منزل دی د لوړ عزم او سفر دی او ته په خوشي بیابان کې عجیبه شان له سکون دی منزل دی د لوړ عزم او سفر دی او ته او بل شعر دی د ظلم شپه اوږده وي خو پرون سحر سبا شي د ظلم شپه اوږده وي
خو پرون سحر سبا شي روجې وې او هغې پسې اخترې دي او ته د ظلم شپه اوږده وي خو پرون سحر سبا شي روجې وې او هغې پسې اخترې دي او ته او مقطع ده دا پورته په اسمان کې یو شغله شانله ښکاره شوه دا پورته په اسمان کې یو شغله شانله ښکاره شوه شهاب دی په هوا سپینې کوترې دي او ته ډېره مننه احساس صاحب باران وریږي او عظمت سید ناست دی او د دا غزل سپیشلی مونږه لکه د ده دپاره دا مونږ ډالۍ کړی دی او د باران چې کوم دی نو وایي چې بل غزل ډالۍ دی عظمت سید ته او حبیب ته نو وایي چې په کاڼو او ازغو باندې قدم ږدم او درځم غزل نه مخکې یو څو شعرونه دي په کاڼو او ازغو باندې قدم ږدم او درځم او زخمي زړګي باندې ملهم ږدم او درځم او د نن دور سامراج لا د خپل ځان نه وزګار نه دی د قام په سر پټکې لاس کې قلم ږدم او درځم او دلبره انتظار کوله واک مې لاس کې نشته غلیم سره په برید باندې پرچم ږدم او درځم او اوس په دې پسې درته یو غزل وړاندې کومه او ټولو مینهوالو ته وایي د غزل مطلع ده د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي ډېره مننه د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي او نادان زړګی به هوښیار سر ته تاوان ورسوي ډېره مننه سردار صاحب او بل شعر دی مطلب یو وایه ها زمین شاه صاحب د زړه سودا به مې مزغو ته نقصان ورسوي او نادان زړګی به هوښیار سر ته تاوان ورسوي او قافلې لوټ شي چې رهبر یې د ډاکوانو مل وي قافلې لوټ شي چې رهبر یې د ډاکوانو مل وي په اخلاص هر سالار منزل ته کاروان ورسوي او بل شعر دی وی د نیک عمل په برکت څوک تر اسمانه لاړ شي د نیک عمل په برکت څوک تر اسمانه لاړ شي او څوک په خراب عمل پاتال ته شیطان ورسوي او ډېره مننه د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي څوک د منصور په شانتې دار ته جانان ډېره مننه حبیب صاحب د چا ټول عمر د منزل په لور سفر کې تیر شي او څوک د منصور په شانتې دار ته جانان ورسوي او بل شعر دی دا هم انسان دی چې انسان د ځان نه غوره ګڼي دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي خو دا هم انسان دی چې حیوان ته انسان ورسوي دا هم انسان دی چې حیوان د ځان نه غوره ګڼي خو دا هم انسان دی چې حیوان ته انسان ورسوي او بل شعر دی چې څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسېره نه کړي څوک د غم اوښکې په رخسار باندې برسېره نه کړي څوک په خپل لاس باندې لمن ته ګریوان ورسوي ډېره مننه او بل شعر دی وی دا خلک څه کوي ملګرو څه کوي دا خلک څه کوي ملګرو دا خلک څه کوي ملګرو څه کوي دا خلک دوی په خپل لاس د امانت ځای ته خان ورسوي ډېره مننه غالب شاه صاحب دا خلک څه کوي ملګرو څه کوي دا خلک دوی په خپل لاس د امانت ځای ته خان ورسوي او بل شعر دی وی په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ موږ د دې هر څه ذمهوار تر خپل ځان ورسوي په موجوده حالاتو سوچ وکړئ خو لرې مه ځئ موږ د دې هر څه ذمهوار تر خپل ځان ورسوي او مقطع ده شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې حبیب صاحب شهابه مه بلوه شمې د ړندو محفل کې تا به په دې جرم زندان ته دوران ورسوي ډېره مننه نو دا یو غزل دی او د سردار احساس صاحب په فرمایش باندې تاسو ته ډالۍ کومه او مننه جی مننه عظمت او روزمین شاه او حبیب صاحب مې خواته ناست دي
ډېر ښکلی ماحول دی او ډېره ښکلې فضا ده. او د غزل مطلب ده ارشاد که دوست ګورې په لاس را به دي شي کم ډېر. آها قدوس ګورې که دوست ګورې په لاس را به دي شي کم ډېر. خاټوسي ماټوسي اوسي دلته سم ډېر. ډېر ښه دی. ډېره مننه حبیب شاه صاحب. که دوست ګورې په لاس را به دي شي کم ډېر. خاټوسي ماټوسي اوسي دلته سم ډېر. او زړه دې پوی که چې هر چا ته لافې نه کړي. زړه دې پوی که احساس صاحب زړه دې پوی که چې هر چا ته لافې نه کړي. ګنې جوړ به کړي لږ وخت کې درته غم. ډېر ښه دی. او مننه بل شعر دی وی غم د ډېرو خلقو برخو کې پیمان شي. غم د ډېرو خلقو برخو کې پیمان شي. څوک یې وڅکي څوک تویې د سترګو نم ډېر. ډېر ښه دی شهاب صاحب. په دنیا کې ګران همت دی که پوهېږې. په دنیا کې ګران همت دی که پوهېږې. همت واخله شي به هر څه ستا په چم دی. ډېر ښه دی شهاب صاحب. ډېره مننه. زمین شاه صاحب بل شعر دی وی ګل هغه دی چې بغیر سپرلي تازه وي. احساس صاحب دا شعر واوره عظمت صاحب. ګل هغه دی چې بغیر سپرلي تازه وي. په سپرلي کې خو خره هم وخوري شلشم دی. ډېر ښه دی. بیا ووایه. ډېره مننه حبیب صاحب. ګل هغه دی چې بغیر سپرلي تازه وي. په سپرلي کې خو خره هم وخوري شلشم دی. او بل شعر دی چې ځان مړ په دلبر نه کړي دلبر نه دی. چې ځان مړ په دلبر نه کړي دلبر نه دی. ګنې اسې خو ګاون هم کړي ماتم دی. ډېر ښه دی یاره. او مقصد جي چې د شهاب په شعر کې یو کمال ښکاره دی. حقیقت دی. د شهاب په شعر کې یو کمال ښکاره دی. چا له زخم شي او چا له شي مرهم دی. ډېره مننه جي ډېره مننه. الله پاک خبرې وکړه ملګرو دا و موږ سره شهاب صاحب تاسو موږ ته خواږه خواږه شعرونه واورېدل. موږ هم خوندونه واخیستل. تاسو به هم خوندونه واخیستل. تر بل پروګرامه پورې اجازت راکړئ. د الله په امان ستاسو